حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله نساءه حديثا فقالت امراه منهن كان الحديث حديث خرافه فقال اتدرون ما خرافه ان خرافه كان رجلا من عذره اسرته الجن في الجاهليه فمكث فيهم دارا ثم ردوه الى الانس فكان يحدث الناس بما راى فيه من الاعاجب فقال الناس حديث خرافه. دا اول واقعه ده سمر په باب کې موږ تاسو ته باب را روان ده. اته ظاهر حدیث مبارک راغلی دی چې پیغمبر علی السلام یې د ماخستان د مانځنه مخ کې خوب مکروه ده، د ماخستان د مانځنه شاته خبره مکروه دي. سمر د شپې قصه ګویی ته ویل کېږي، د شپې قصې کول. اصل سمر د سپنګمۍ د رڼا رنګ ته ویل کېږي. د جاهلیت په دور کې عادت و دا چې عربو ملکونو ته چې سړی لاړ شي زمیندارۍ او کاروبارونه نشته، صرف د تجارت کاروبارونه به دی کول. نو دغه لټان ډېر و ذاتي الماخستان چې سپنګمۍ به د 14مو 14مو 15مو تر 18مو دغو پورې شپې وي، نو دغه رڼا ته به دی ذاتي هلته په یو ځای کې ناست و قصې کوه، بل ځای کې ناست قصې کوه. لکه اوس د پلانکۍ علاقې ښځې چې د شپې جګې شي هلته دریاب وایي د شپې تر 12 بجو طالبان به دلته ناست دي، هغه دې په خپله ذاتي پسې ګوري. دا قصې دا هلته رواج وي. پیغمبر علیه السلام د دغه نه ممانعت کړی، ځکه د شپې اوږدې قصې کړن یو غټ تاوان دا ده چې د شپې د قیام اللیل نه سړی دغه عظیم عبادت نه د تهجد نه محروم شي. دوم کله اخو څه کوي چې د تهجد نه محروم شو، د سهار د فرضي جمع د نیولو نه کله عین د فرضي لمونځ نه محروم شي. نن سبا دور کې ورونو دا زه چې وایم چې زه ډېر ګرځم او دا حالات ماته معلوم دي، دا اوس هم چې زه په کوم سفر باندې تللم الحمدلله یو څو بیانونه مې وکړه، اکثره غټو ښاریاتو کې د سهار لمونځونه نشته. اکثره غټو ښاریاتو کې د عام خلک هغه څوک چې بیخي لمونځ نه کوي خو څه کوي چې اذان ښه خلک بولیم. ما ته اقرار ځکه کوي چې دوی دا خیال ده چې د مشایخو ته ټول کشف کېږي، چې ور ووایې دستې در سره ومني. نران دي که ښځې دي، ولې د ماخستان د شپې ټلویزیونو ته ناست دي، په فیسبوکو باندې لګیایي، دکانداران 11 بجې د بازار نه راځي، د هغه نه بعد بیا دیګ ورته پخوي، د هغه نه بعد بیا خوراک کوي، بیا د هغه نه بعد 1 بجې ته ورسېږي چې په 1 بجې سړی ویده شي، بیا سهار په 4 بجې جګېدی شي. اکثره دا لمونځونه نه کوي. نو نبی علیه السلام ځکه د ماخستان د لمانځه نه بعد د خبره نه منع کړې ده. خو بیرته بیا دام شته چې په 3 اوقاتو کې اجازه هم شته. یو په هغه اوقاتو کې دا ده لکه علمي د موږ تاسې د طالبي زندگی د استازي زندگی چې مطالعې د ماخستان نه بعد تکرار کې راځي، تعلیم و تعلم کې راځي، دین ده پاتې د شي نفل. یوه مسله د علم زده که د 100 رکعتو نفلو نه زیات ثواب لري، خو نفل به پاتې شي. او دوم هغه څوک چې په سفر وي د تهجد دپاره بیداري کوي سره غږیږي پروا نه لري. دریم د خپل اهل سره خبرې، د خپلو بیبیانو سره خبرې. اوس دلته هغه ځای ذکر کېږي. یوه شپه پیغمبر علیه السلام خپلو بیبیانو مبارکو ته څه قصې ذکر کړې. د حسن معاشرت جملې نه ده، د دوی د طبیعت برابرولو. خو وایي دا قصې خو داسې قصې نه وي لکه د موږ قصې چې دروغ دي پکې، بې حقیقته خبرې دي، هسې نقلونه دي. د قیامت حالات، د رب کریم د عظمت حالات ورته بیان کړه، ډېر عجائبات. په دا بیبیانو کې یوې بیبي وویلې چې دا خو حدیث خرافه ده. حضرت نبی علیه السلام ورته ویل خرافه پېژنئ؟ دی ویل نه. قصه وروسته کوو ذاتي ضرب المثل و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه قصه ورته ذکر کړه. دا خرافه اصلي د عذره د قوم نه یو سړی و پیریانو تښتولی و. دا اختطاف
پیریانو انسانان تښتول دا د جاهلیت په دور کې ډیر کړه چې انسان د دین نه غافل شو هر شی په زور ورده خو جاهلیت دور کې خو دین ورک شو کني کو پیریان خو د انسانانو نه دومره ډارېده چې اول الله تعالی پیریان پیدا کړي وو دا پیریان چې حکم کو ملائکه او ته جزیرو غرو ته په واخسته چې انسان پیدا کوه دا د دومره ډارېده د انسان نه چې خاریات او ته آبادی ته راتلای نشوي بيخي خروست چې جاهلیت ډیر شو بیا خاص کر دغه فطرت په وخت کې چې د عیسی علی السلام او د نبی علی السلام مابین ډیره زمانہ نبی نو راغلی څوک په تل په شپه کې به شپه پراغله په وغره کې الته به ډارېدو نو دغه په زور غږ وکړه دا دغه لیا ډیر دلاور کړ پیریان یا سید الوادي دغه کند سردار دا خبر و چې په غرو کې پیریانان وسیږي د کند سردار ما نن شپه تا ته پناه دروړې د تم به حفاظت کوي یو بوزتی ویل ګوره انسانان هم د مانه پناه غوړي د خپل کشرانو ته حتی یو ځای کې موږ تاسو ته واقعا روانه ده چې یو څوک وي مسلمان شوی لانه بیا چې مسلمان شوی د قصې ذکر کړي چې زه د پلار سره وم چې په شپه کې چیرې روانې د شپانه نه لیو پسه وتښتوه د شپانه غږ کو پلان کیا لیو پسه رانه وتښتوه وای غیبي غږ مو واورېدو د لیو ته نوم واخیست چې پرېږده لیو پرېښی هغه پسه بېرته رامنډې کړې راغی رمې ته راګډ شو وای زه په دغه نه پوهېدم خو چې اسلام یې راوړ په دغه کیسه ذاتي بیا پوه شو نو دغه تښتول مې مطلب دا و چې هلته ډېر و نو دا سړی تښتولی بیا یې دغه عجایبات لیدلی دي شاه عبدالله صاحب 3 میاشتې کوهکاب کې ورسره تېرې کړي بیا ما ته څه کیسې کړي دي د پیر بابا المسی د حسین احمد مدني صاحب شاګرد د دیوبند فارغ سپینګیر عالم اول کال چې زه دلته دغه مدرسې ته راغلی وم د ما نوم چیرې اورېدلی و بیا دلته راغلی وای دا بنو د علاقې مې ټولې درپسې وغوښتې بیا دلته راغی شپه یې راسره وکړه نو 3 میاشتې د ده په خوله کوهقاب کې هلته مې د پیریانانو سره تېرې کړې نو دغه څوک چې هلته د دې حالات وویني یا د دې د سلسله وویني اوږده اوږده عمرونه وویني اوږده غټ غټ طاقتونه وویني هغه قصې چې بیا خلکو ته کوي نو خلک زړونه یې نه مني دا قصه دروغجنه ورته لیدی کېږي خو دوه صفات دي په ده خبره کې د حقیقت په لحاظ دروغجنه ورته لیدی کېږي خو د خوند په لحاظ استملاح ډېره خوږه خبره نادره دا نادرو ته خلک غوږ ډېر ښه نیسي دلته چې ام المؤمنین نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث تشبیه ورکړه د خبر د خرافه سره په تکذیب کې نه په استملاح کې تا خو عجب او خوږه خبره لکه هغه خلک چې مشهوره ده چې د خرافه خبره ډېره مستملح بولي ډېرې نمکینې او خوندورې بولي دا خو داسې خوندوره قصه وه نور په تکذیب کې العیاذ بالله داسې نه چې په رسول الله د کذب ګمان و چې دا خو هم داسې دروغ قصې دي لکه خرافه چې کوم دروغ ویلې دا یو ځای رانقل شو چې نبی علیه السلام بیبیانو ته قصه ګویي کړې ده د لماخستن د لمانځه نه بعد دا د آدابو نه ده د حسن معاشرت نه ده د دوی د زړه د خوشحالولو دپاره پیغمبر علیه السلام خپله دا کړي حديث أم زرع وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروه عن اخي عبد الله بن عروه عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جلست 11 امراه فتعاهدن وتعاقدن ان لا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا فقالت الاولى زوجي لحم جبل غد على راس جبل وعلي لا سهل فيبتقى ولا سمين فيمتقى وقالت الثانيه زوجي لا ابث خبره ان اخاف ولا اذره إن أذكره عجره وفجره. قالت الثالثة زوج العشنق إن أنت مطلق فإن أسكت علق. قالت الرابعة زوجك للاتهامة ولا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسدا ولا يصل عما عهد. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اصطلع اختف ولا يلج الكف ليعلم البث.
قالت السابعة زوجي عياء وقياء طبقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو شجك او فلك خطاب خزو ته ده شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثانية زوجي المس مس أرنب والريح ريح ذرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنه هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عزدي بجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فيقبه وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح. أبي زرع فما أبي زرع عقومها رداح وبيتها فصاح. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مسجعه كمس لشطبة وتشبعه ذراع الجفرة. بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وبلع كسائها وغيظ جارتها. جارة أبي زرع لا تبص حديثنا تبسيسا ولا تنقص ميرتنا تنقيتا ولا تملأ بيتنا تعشيشا. قالت خرج أبو زرع والأوتاب تنفض فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني فنقلها. فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما سريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك ولو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آلية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حديث أم زرع دا حدیث موقوف ده که مرفوع ده، یعنی دا قول دی ام المؤمنین ده که دی حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده. نو مختار ده چې دا حدیث مرفوع ده یا ابتداء یا انتهاء. یا دا من اولا دا قصه پیغمبر علیه السلام کړی ده ورته. نبی علیه السلام دی یولو څخه حال دی ته ویلای، او یا دا من حضرت عائشه اوریدلې و دا قصه دی تیر کړ پیغمبر علی السلام ته چې ما دغه قصه اوریدلې. پیغمبر علی السلام اخر کې د حدیث په څور ته ویلې زه د تا د پارادسیم لکه ابي زرع د ام زرع تقریر راغی کنه دی خبر ته حدیث مرفوع شو. اوس نو اصل قصه کو حضرت المؤمنین وی یولس خځه په خپل زمانه کې د بعضی نمونه ذکر کړي د ټولو نه د ذکر شوی. دا سره کېناستې په خپل منځ کې د وقفې غنټه وه او عده یې سره وکړه په خپل منځ کې عهد او تعاقد یې وکړ چې د میړو حال به نه پټوي درځئ چې دا د خپلو زندګۍ حالات سره بیان کو چې میړونه څنګه زندګي کوي د موږ سره. نو دوه اړخیزه بیانونه دي، نیمه په یوه اړخ نیمه په بل اړخ. خدای هم دې د شر نه وساتي. اوله ښځه څه ویي؟ قالت الاولى زوجي لحم جمل غس غصن. که د جمل صفت شي غسین به وایي، که د لحمو صفت شي غصن به وایي. دواړه شته. لحم جمل غسن. ما میړه غوښه د اوښ ده، خو داسې اوښ چې ډېر ډنګر وي. ا دې د یو کلیوال خبره چې پوستکه په ال پی پورې نښلولې چې بیخي پوستکه نه تر جدا کیږي. امام میړه غوښه د اوښ ډنګر یو ځای تشریح وروسته کوو چې بیا یې علی راس جبل وعر په سر د غره ځیګه سخت باندې لا سهل فيرتقى. غره سر آسان هم نه چې سړی وروخیږي، او بل طرف ته غوښه لوف نشر غیر مرتب ده، بل طرف ته غوښه ولا سمین مزم نه فینتقل یا لام شته وسره چې نقل کړی شي، یا فینتقل چې څه خوند تر واخلي او خوړل شي، څه مازغه سړی تر وځ بیخي. میړه
په 2 کروزو باندې ویشت نهایت بخل نهایت کبرجن او بد اخلاقه دا ډنګر اوخ سره تشبیه چې د سده لکه د ډنګر اوخ وخه دای وای بخل ته اشاره وکړه اس نه تشکیږي پاډو کې پورې نخته وخه ده او دا دوم لپاره چې ویل چې د غره په سر ده واکم د ډنګره بیا یې هم د غره په سر ده د بخل او طرفوت اشاره ده چې بد اخلاق هم ډیر ده اوس د بد اخلاقۍ دی وجنه لفو نشر مرتب ده غیر مرتب ده د بد اخلاقۍ دی وجنه لا سهل فيرتقى دای د دغه ځای سره ده د نیک طبيعت خوش طبيعت هم نه ده چې سړی د سره لږ گزاره وکي وخت ور سره تیر کی او هغه غوښم د خوګه غوښنه د چې سړی ویني خاص تک سره بوټي د اوس پین आवाज د لم پورې نکته ده چې ورشه خو که تکلیف تیر کې غوښه ده نو نهایت بخیل نهایت بد اخلاقه دغه د میړه حال په دغه لګو جملو کې ګوره فصاحت او بلاغت د ورود عربو د خود فصاحت وګره یو خبر کوي چې څومره جوړه خبر کوي دا دومره وی زوجي لا ابس خبره میډم چې دا د خبره نه کم اني اخاف ان لا اذره ځکه زه ډاریږم چې دا خپل میړه پرېخه نشم ان اذكره عجره وبجره کزه ذکر کوم نو د کارا عیبونه پټ عیبونه دلته وای دا غړی کم کله د سه مرغړی چې موږ تاسو ورته غټ شی راجیک شي او کله په خېټه کې وي دا لیدای کېږي هغه نه لیدای کېږي یا که دا کورو کې خپل ځانو کې چا باج لیدلی په دغه ځای کې د نن په واخه کې لکه مردکې شوګي غونډه شي چې د سخوري راجیک شي په خېټه کې وي دا معنی ظاهري عیبونه ډیر دي کې باطینی عیبونه ډیر دي کې الته وعده وا چې حال به ویایو الته بیا دا وی لا ابسو خبره حجزه د خبره نه تیتو وعده ماته شو کنه شو ماته وای نه د ماته ولی ورسته وګوره خو بنیادی ور وایست په دغه ډایرګم چې نشم پرې دا دوه احتمال لري یا دا معنا ده کزه د حال ذکر کوم دومره بد اخلاق ده چې دستی به خبر شي ما طلاقي خو زه پرې خیم نشم ځکه کنکای اولاد مې ددنه کما طلاق کې دا کنکی بچان به بیا څه کوي یو معنا ده ډیر نهایت بد اخلاق ده کزه د حال تیت کم او د خبر شي دستی مې طلاقي او زه پرې خینش دومره معنا ده اجمالی عیب باندې باسته چې درته مې ویلې چې پرې مګدای کنه دومره عیبونه دي پټو ښکارا که یو واره په لګیا شم خبرې ذات خلاصيږي نه بیا به تاسو ته نوبر نه درځي اني اخاف ان لا اذره چې زی بیا پرې خاینه شم که یو واره مې خلپ سي وسپنله بیا نو پرې خاینه شم د عیبونه چې درته بیانوم پټو ښکارا تاسو ته بیا نوبت بخې نشي دومره ډیر عیبونه دي کې نه حال پټ کو کې ښکارا کو خو ښکارا شو ټول عیبونه ډکته دا دوه مې ویلې دریم ویلې زوجي العشنق میړه مې نهایت بد اخلاقه سوء الخلق اشاره ده نهایت بد اخلاقه نهایت بیعقل کغږم طلاق کېږم دام دا وی چې خبر شي طلاقې مې کغږم طلاق کېږم کنه غږم معلق دا معنا لکه دا پکای چې را جړیږي په چت کې باندې نه په چت کې دا نه په امزکه ده نه دی میړیم نه به میړیم نه دی میړیم دا معنا چې دی میړګلوي ژوند خو نه را سره کی خو نه به میړیم بل چا سره نه کانه شم کړه نو خو په پوره د چې پلان کې خزه ده دا درېمه دا حال ویلې څلورمه بیا بیرته صفات کوي میړه مې لکه د تهامیه شپه داسې ده دا مکه معظمه مدینه منوره دغه علاقو ته تهامه ویل کېږي
دا د عراق جانب جګ ته نجد ویل کېږي دا ټیټ ته تهامه ویل کېږي دا دغه ځای مروتان خو درته ناستي دا د شهباز خیلو د دغو طرفو دی صفت کوي چې هغه علاقه تر دغه خدم ځکه شګلنه ده د شپې هوا سړه ده نو د تهامې شپې غوندې ده نه ډېره ګرمه ده نه ډېره سړه هغه شپه دایم دغسې ده نه ډېر بد اخلاقه ده نه ډېر ګرم ده نه ډېر سوړ ده نه ډار شته تر که زه وغږېږم چې دی به مې طلاقه کړي نه تنګسیا شته چې د ده نه سړی تنګېږي ښه درمیانه حاله سړی ده معتدل سړی ده درمیانه حاله نه ډېر سخي ده مثلا نه ډېر بخیل ده لا حر ولا بر نه ډېر سوړ ده او نه ډېر ګرم پنځمه بیا داسې سخت جملې استعمالوي چې ملایان ورته حیران دي میړه مې اندخله داخله نه اندخله فهده و ان خرج اسده ولا يسأل عما عهده دا د مدح او د ذم د دواړو احتمال لري یا صفت ته د میړه یا غیبت ته د میړه ولې فهد لفظ ذکر کړی فهد دو صفت لري یو ښه یو بیکاره اسد ذکر کړی دو صفت لري یو ښه یو بیکاره فهد تازی یو طرف ته په غفلت باندې په اوږده خوب باندې دی مشهور ده بېغامه کور کې شر و شوري دی خپل ویده دی نرمي د ښه صفت ده خو بل طرف ته د ده حملې دي دا بیا دوه مخې الفاظ دي حملې دا معنی چې پیدا کړي دستي حمله پکې یو یا چې څنګه تازه پیدا کړي دستي بس دا معامله سټارټي نور خبرې مجلس او مخکې مقدماتي خبرې نه وي دستي آمدم برسر مقصد اوس نو دای چې راشي کور ته فهده که صفت شي نو دا معنی چې یا خپل بیغامه خوب کوي په ما پسې چراغ نه بلوي چې څه دې کړي دي دا پلانکی شی دې څه کړی پلانکی لکه وروسته لا یسألو عما عهده چې د هغې به نو دا معنی کې روپۍ ماته پرېښي غله یې کور ته راوړي بیا یې دا پوښتنه هم نه ده کړې دومره سخي و کریم سړی ده چې څه دې کړه راشي خپل په آرام ژوند تېروي د ننې په کور کې آرام ژوند تېروي خو کمزوری نه ده بېغیرته نه ده اذا خرج اسده بیا هلته د زمري هغه ښه شجاعت صفت د باندې بیا لکه زمری داسې د غیرتي ده خو صفت کې سخي ده چې راشي پوښتنه لا یسأل عما عهده چې څه یې ماته راکړي بیا یې پوښتنه هم نه کوي دغه لحاظ باندې خو صفت ده یا دومه معنا هم د صفت په اول فهد کې چې راشي دستي د ما خواهش پوره کوي جما را سره کوي خواهش را مې پوره کوي غفلت نه کوي دوم صفت چې زم شي لکه زمری تازي چې په هر کار پسې ټوپ کوي خوړل کوي نیول کوي دایم چې کور ته را رسېدلی نه خبر دی نه یې کړی بیا زپ په تیږه ووله بیا لرګی در واخله ویا دستي جنګ ده او د کور نه چې د باندې وځم د ښار لنډی ده د دغ سره غوریږي جنګ ده او د دغ سره جنګ ده په کلي کې دوست نه لري لا یسألو عما عهده دا چې میړه نکاح کوي هلته خو شرعي مسؤلیت ده چې د دې په ضرورياتو خو به ځان خبروي دا یو نوه معاهده ده دغه بیا پوښتنه هم نه کوي چې ودرې د ښځې په ما حق شته که نه شته لا یسألو عما عهده د دغه پوښتنه هم نه کوي چې د ښځې څه حق شته که نه شته نو ضم او صفت مدح دواړه احتمال لري وایي دا شپږمه بیا دوه مخه لفظ استعمالوي زوجي ان اکل لفه و ان شرب اشتفه یا د ده نیک اخلاقی بیانوي میړه مې چې راشي که خوراک کوي دا نه ګوري چې ودرې سمه دې پخه ده که کمزورې
تروا ده که خوږه ده مالګې ده که ببل مالګې ده پتیره ده که خمیره ده نو خوراک کوي هر قسم خوراک چې ورکوي خوراک کوي لفه دا من هر قسم خوراک کوي تحقیق دا نه راځي چې سم خوراک دی نه د پوخ کړی سم شی دی نه د برابر کړی او چې چکا کوي هر خله اوبو مشروب چې ورته تیار کې اشتپا باس په بیخي و چکی تا پښتنه نشته چې خوږی اوبو دی ولې نه دی راوړي دا توروي اوبو زه ستړی او راغلی هلاک او تا داسې اوبو ماته یې کې دا پښتنه نشته صفت ده و ان استجع چې څملي التفت ځان په څادر کې پټ کی خپل بېغمه خوب کوي ولا یرجل کف لیعلم البصه لاس نفس رانه نه باسي چې د ما په پټو عیبو ځان خبر کی دا معنی تحقیق نه راپسې کوي او دومه معنی خړو ماړه که خړو ویده که چې ماړی ورته کېږدې دا فکر نشته چې دا ښځه غریبه به هم چې خوري که نه کاسه وڅټي ټوله لفه چې څه لږ نبیز مبیز مې ورته تیار کړي خو خوږې اوبې دا بیا نشته چې ودر روح افزا غریب ډېر جوړ کړی د خو لږ دې ته هم پرېږدي اشتپه وچې کړي ټول او چې ډېر وخوري ډېر وچې کړي نو خوب ورشي دستي بیا وهړی ځان کې ځان پټ کړي نه مجلس شته نه لټه پیر شته نه ښه شته نه بد شته بس ځان تو پټ کړي او په ما پسې لاس هم نه رانه نه باسي چې د ما په غم و حزن ځان خبر کړي چې مریضه یې جوړه یې زړه دې څنګه ده زړه خو د نن دا نن لیدی کېږي خو دا بلکل پوښتنه هم نه کوي نو بیا په دغه لحاظ باندې زم د دې میړه د اومه بیا تر دغه پسې سخته زوج عیایا میړه مې عنین د عاجز عن الجماع د ښځې سره جماع نشي کړی و غیایا ګمراه ده و طبقه د خیر لار په بنده ده طبق وای دې ته ویل کېږي چې دا د شي سرپوښ په کلک کې لکه دیږي بخار سر چې په بند کې نو دا معنی دا اوس څو معنی لري دا معنی نه د خیر خبر به تر واوري خوله یې بنده ده نه به د خیر کار تر وویني لیارې بنده ده چې د کور نه وځي چې یا مزدوري وکړه کور ته یو څه پیدا که راوړه یا تجارت وکړه اره د خیر لیار په ده باندې بنده ده طبقه او یا درېیمه معنی یو وارې خو نامرده د جماوې ډېرې نشي کړی ګمراه ده بل طرف ته که کومه ورځ کله کله نزدېکت کوي طبقه نو وجود ډېر غټ ده نو در باندې څملې سره تخته دي کې سا دې بنده کړي ثقیل ده جما په پروتي کوي جما خو په ناستې کېږي دی په پروتي کوي برسېره در باندې چوشي نو طبقه ده کلو دا ان له دا هر غم په دې کې موجود د مرض په دې کې موجوده شجه کې او فله کې چې خبر ورکې یا د سر در ماتي شجه کې شج د سر زخمو ته ویل کېږي مخ مات کړی سر مات کړی او فله کې یا د لاس او پښه در ماتي دومه معنا فله کې یا د وی سر او پښه در ماتي شجه کې او فله کې یا د سړی د سیمنه چې څوک سړی وی بیا ورسته بیرته لاس د شفقت په تیر کې نه سړی د کوټې نه دم چې وباسي او جمع کلن لکه یا دواړه درته جمع کې ام د خو وی ام د پسې وشړي د اتم بیا خوشاله د زوجي المس مس ارنب و ريح ريح زرنب یو خړین پړین میړه مې دا چې لاس په ویل که سوی پوست موسته او زرنب یو بوټی د ښه خوشبويي چې خوشبويي د ګل په شکل ده بدن د سوی په شکل پوست موست خوشبويه ده نو نسوار پرېږدی دلته چې زه په دا لارې ځم همیش دومره اوبو چې دا ما د تشناب اوبو ورځي یې باندې چې وځي لکه نکوریزې ستکې سرې روانې دا پچې پکې پرتې دا ګورې اوس ځوانان یې رښتیا درته یم ځواني په وخت کې د خولې بدبویي ډېره نه وي صفایي یې سړی کړی شي خو نسوار هم پرېښودی شي برداشت مقاومت موجود وي چې سړی ضعیف شي د خپل بدن صفایي اهتمام هم نشي کړی
ډیر وخت د ګرمۍ په موسم کې زه رښتیا درته وایم د ما په څنګ کې داسې سړی ولاړ ده چې دا نسواري و دغه ده داسې بدبویي وي چې سړي زړه راجګ شي لکه توږدان نه داسې خولې نه بویېږي ښه دغه خوړي ته خوله د دې په خوله ورګه دی نو اوسنه یې پرېږده اقدام وکړئ چې ویې کوئ کړه یې شئ چې ویې کوئ فیصله وکړئ کړه یې شئ زموږ استاد ما ته ویل 14 کاله ما نسوار کړه بیا مې عیبونه پسې شروع کړه ډېر عیبونه مې شرعي و طبي ډاکټري لحاظ د دغو ډېر پیدا کړه بل وایي د ده به ویلې د قندارو وایي د نسواري سړي عادت ته د قضای حاجت ته چې ځي په دغه وخت کې دی نسوار کوي دا یم عادت ده انوره کیسې به پرېږدم چې ولې کوي خو هلته چې جګېږي اکثره یې توکي نو دوی ویل نسوار مې کړي وو قضای حاجت نه چې جګېدم تو مې کړه 15 عیبه مې نور کې پیدا کړي او دلته مې ورپام شو چې دا یې 14 ځکه وایي د قضای حاجت په ځای کې چې سړی لاړې توکي د رزق تنګي پیدا کېږي رزق خدای ورتنګوي وایي په یغه ځای مې ذاتي ډبلی واچو چې قسم د که بیا وکړم ذاتي مې پرېښوه 14 کاله یې وښو که 20 کاله مې کړي وو خو چې فیصله وشو چې نه یې کم ذاتي نه کم دا ډاکټران اکثره د معدې مریض دپاره دا وایي چې نسوار به نه کړي سګرټ به نه څکئ دا اجزا تیریږي هم د بدن نه غاښونه مرض تر پیدا کوي او ډېر مرضونه د معدې د غاښو د وجې نه وي ځکه د غاښو د صفایي اهتمام ډاکټران ډېر کوي دغه غاښو په منځ کې چې غوښه شی بند شي تاسې بیا تجربه کوئ بېګا د غوښه خوړلې لږ کې بنده شوې سهار تر پازاب شو چې راوی باسي داسې بدبویي وي چې د ګندګي نه د دغه بدبویي ډېره بده وي نو طبقه ده هر غم په ده کې موجود ده دا نورې په صفت باندې لګیا شوې میړه مې پوست موست خوشبویه ده نه مپسې ویایي زوجي رفیع العماد د ما میړه د جګو ستنو چښتن د بنګلې جګې جګې دي عظیم الرماد د ډېرو ایرو چښتن ده مختصلماني خو به م ویلي کثیر الرماد ولې کثیر الرماد ده خو ډېر لوازم لري که نه اور ډېر بلوي اور ولې ډېر بلوي مړۍ ډېره پخوي مړۍ ولې ډېره پخوي میلمانه یې ډېر دي سخاوت بنګله یې جګه سخاوت ډېر ده طویل نجات شجاع هم ده د اوږدې تورې چښتن ده او قریب البیت من النار کور د شورا ځای ته نږدې ده سخي سړی جومات ته نږدې کوشش کوي چې کور جوړ کړي چې میلمانه ته تګ و راتګ کې تکلیف نه وي او بخیل سړی اوله نه ځان ګوري چې داسې لرې چیرې ځان کور جوړ کړه چې داسې نه وي چې جومات کې میلمه ووینې بیا د په میلمه سترګې ولګېږي د شرمه به بیا ورته وایي چې درځه چې لاړ شو کور ته ځای مې لرې ده چې ووینې عذر دا ورته وکړي ځای مې لرې ده که نه تا ته تکلیف ده که نه ماړې خو مې شوق ودرته بس خلاصه شو خبره نه د ده کور د شورا ځای ته نږدې ده او لسمه وی میړه مې پاچا ده پاچا څه کوي تر پاچا هم ډېر خیر ده د ده اوښان دي کثیر المبارک قلیل المصارح مبرک دا د ځای د چوکېدن ته ویلی کېږي کور ته چې راځي اوښان ډېر وي خو سهار مصارح څړ ته خوړلو ته واښو ته چې باسي بیا کم وي څه معنی سخي ډېر ده اوښان خو بېګا یې راوسته 100 وو خو دلته میلمه راغی یو ورته حلال کو سهار چې بیا باسي 19 بل وخت کې بیا داسې او په مخکې وختو کې دا عادت و د جاهلیت لکه اوس جاهلیت کې هم دغه شته چې په میلمستیاو کې سروزونه غږوي میلمستیاو کې سروزونه غږوي هلته به میلمنو ته سروزونه غږول کېده دا اوښان چې اوس بېګا کور ته راولي دا د ده مبالغه ده په سخاوت کې چې د سروز غږ په کور کې اوښ واوري اوښ هم دا یقین شي چې نن بیا د موږ یو والالی چې کله واوري غږ د سروز ایقنا انه نهوالک دې یقین شي چې نن بیا موږ حلالیږو میلمانه بیا راغلي دي دا لس یولسمه بیانو ډېر صفت کوي دا ام زرع باندې چې حدیث مشهور ده دغه اوس د آخري قصه دا ده
دوی میړه مې ابو زرع د زرع د الک نوم ده میړه مې کنیه ابو زرع ده ابو زرع څوک ده خپل میړه حال اوس بیانې اناس من حلی اذنیه ډکړې دي د ګڼو نه غوږونه دي ما ښې لښتې راته راوړې دي وملأ من شحم عضدیه او ډکړې دي بازوګان د ما د واز دونه ګورې هغه ډېر پهلوان کلک وجود چې معلومیږي د دغه مټ غوښو نه معلومیږي چې دا ځایونه مزي مزي نو نور بدن خو خود مزي دغه مې د واز دونه ډک دي وبجحني خوشاله کړي يم زه فبجحت الی نفسي زړه مې ډېر خوشاله ده پلارګانې مې مسکینه وا وجدنی په اهل غنیمه زه په اهل غنیمه لکندک میږي درلودې د ما پلارګانې بشق په تکلیفو کې موږ زندگی تیروله او دای څنګه ده فجعلني في اهل سهيل واطيت ودائس زه وګرځولم په اهل د آسانو د اوخانو د غویانو کې ام آسان لري ام اوخان لري ام غویان لري ومنقن صفا وړو د غلم او د غلمین مړی لري البته زه د کندک میږي و پلارګنې کې مې مسکین وم نن سبا اکثره بیا عقلان د خانانو لورانی کوي هغه بیا ژوند ټول وخت سره تاریخ ځکه هغه خاني مزاج تر غواړي هغه په دغه ټوي مسکین وکړه چې شکر دی ادا کی بیا نو د سره وکړه فاقول چې خبر کم فلا او قبح التقبيح من کیږي خبره من رد کی خوش کې نه راته کی وی دشم سهار بیغام ما بیا کېږم ځکه د خدمت لپاره منځ لري وختي وړو خوشتولو دیګ پخولو چای پخولو دغه ته زنه مجبوره چې کاک وکم خط ځان موړ کم مشروبات هم خډیر دي خواخه څنګه د ام ابي زرع فما ام ابي زرع عقومها رداح دا غونې نه د سامانو د خړلو شیان دایم ډېر غټي دي چې جوالونه د میوونه ډکوي نو خو معلومه ده د سخاوت په کور کې ارڅ ډېر دي او کوټه پراخ دی او بیتها فصاح کوټه غټي دي او زوی دی ابو زرع ابن ابي زرع څنګه ده په ځوان کې ډنګرتوب صفت ذکر کوي په پیغله کې بیا مزیتوب صفت ذکر کوي دومره کنکای وجود ده ځای د پروت مزجعه ک مس ک چی شي ها کمثال شطبتن د توري پوخ نه د توري پوخ نو خطوره کې ځایږي او ډیر تنگ ځای وي د پروت ځای لکه د توري پوخ وتشبعه مړی زراع جفره د کنکی سرلی د مخ پخه څومره غوښه به یې پکې په دومره کم شي مړیږي لور دی ابو زرع لور څنګه لور ده یو خو طوع ابيها وطوع امها د پلار منون کې د مور منون کې تابع ده یو بل ومل او کسایها ټکرایم ډک د دې د غوښه نه وجود ډیر غټ د پټیکري کې ټول ټکرای ډک په معلومیږي وغیظ جارتها چې مزه پستا مستا میړه ته پلاس ورشي ابل ډنګره بزاتي بیا څه کوي نو هغه به امیش په خپي وغیظ جارتها خشمون کې د بنه ده هغه به امیش ذات ناراضه ولې د میړه توجه به ټول د دې په طرف باندې هوی ته سیمانه په شیب نه او جاریه ابي زرع منځ دی ابو زرع دام بیا ډیره ښه منځ ده لا تبص حدیثنا تبصیصا نتی خبره د مخ په تول سره په کور کې هر خبره راځي خدای منځ دی باندې نه راځيږي یو ولا تنقص میرتنا تنقیسا او ډیره حارسه خړلم نه د دموږه خوراکم نه کموي په کمول سره کم خوراکي دام دریم ولا تمل او بیتنا تعشیشا کور مې دی وخونه نه ډکی صفایم ډیره ده د څه نه چې ګرد وتلای کوټه کوته کې په کتابم یو لږ ګردونه پراته دي سبا سبق ته جی به ټکی کوټه نه جارو کول مارو کول صفائی مپای دانه نه دا خاشاک ماشاک پکور کې نه پریږي صفایم ډیر لري
خو غم اوس بل جوړ شو کور خو ډېر ښه کور و لیکن ابو زرع ووت میړه مې د کور نه ووت داسې وخت کې ووت دا غړه کې چې شاربل کېږي زګي چې مخې د 8-9 بجې ټیم والاوطاب تمخزو هغه شربل کېدی چې کوچ تر وباسي په داسې وخت کې د کور نه ووت خو غم و چې دای په لارې تېرېدو یوه مزې څاربه کونډه چیرې پرته ده 2 زمون لري لکه تازیان دومره مزې ده چې مخه یې د ښځې کوناټي و ملا لګېدلي دي دا ولي دا مابین د ملا یې داسې جګ ده دې سره انار دي د لاندې یو ور وچړي یغه خواته وځي بلې دې خوا نه وچړي دغه خواته وځي چې دغه یې ولیده نو بس غم جوړ شو زه یې طلاقه کړم هغه یې په نکاح کړه اوس مې بل میړه کړی دا هم ښه سړی ده بیا مې نکاح وکړه د ابوزرع نه وروسته د قوم د سردار سره رجلا سریه رکب شریه چې په خود کره اسپور شو واخذ خطیه نیزه یې واخیسته د ځان سره واراح علی نعما سریه بیګا یې ډېر مالونه راوسته کور ته دا هم ښه مالدار ده او بیا د هر قسم مال نه یم جوړه ماته راکړه او دا اجازه هم راته وکړه چې خورا چې که خو کورنۍ پلارګنۍ سره هم کومک کوه امیر اهل کې خو دیغه باوجود دا میړه خو مم ښه ده سخیم ده شفقت هم کوي د پلار د کورنۍ سره د معاونت اجازه یې وکړه لیکن که د ده ټول لوښي راجمع کړم چې ما سره څومره ښېګړې کړي د ابوزرع کنکي لوښي ته هم نه رسېږي په دغو ټولو ښځو کې د ابوزرع ښځه د خپل خاوند نه ډېره خوشحاله وه حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ام المؤمنین چې ما ته وویلې زه د تا دپاره داسې یم لکه ابوزرع د ام زرع دپاره خو یو روایت کې راځي صرف طلاقوم دی نه یغه خو طلاقه کړه زه د طلاقوم نه اوس په دغه قصه کې چې پیغمبر علیه السلام ذکر کړي یا پیغمبر علیه السلام تقریر کړی ګورې دا د ښځو قصې خو خوندونه خو یې نه په اخیسته چې د پردیو ښځو قصې کو العیاذ بالله دا ګمان که څوک یې په رسول الله خو کفر ته وځي دا د عبرت لپاره د امت لپاره موږ ته قرآن عظیم الشان کې الله حکم کوي وعاشرهن بالمعروف د ښځو سره ښه ژوند کوئ یعنې که اخلاقي درس ته که نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یې احسن د تاسې اخلاقا ده چې چا اخلاق ښه وي بیا ډېر چې د خپلې بیبي سره اخلاق ښه وي زه تر تاسې ټولو نه د خپلو بیبیانو سره نیک اخلاقه یم دومره نیک اخلاقه و دی ټول عمر کې یوه بیبي م نه ده ویلې سره له دې نه ناقصات العقل و دین دي وایي داسې نه چې د دوی کې به داسې کمال و چې یو وخت کې به هم داسې عمل نه وي شوی چې موجب د غضب وي پوچ رد نه دي ویلې حتی نه بیبیانې ژوند کې ورسره چې دی د دنیا نه تلوم وي کنې خو 11 جمع شوي دي ده کله داسې د کور ته راغلی شودو ته یې زړه و د خوراک بل شی به ونه خپله ورجګ شوی و ځای لوشلی د ښځې ته یې نه دي ویلې چې ما ته وزه راولوشه کله کالی مبارک یا خاشاک از غیب کې بند شوي دي یا کوم ځای تېرې شوي خپل څادر راخیستی د غواړه یې چې کوم ځای شکېدلی یا از غیب کې بند یې لرې کوی چې کوم ځای شکېدلی یې ویګنډه خپلې چپلکې مبارک کې په خپله وګنډه دا نیک اخلاقی د پیغمبر علیه السلام انتها ته رسېدلی د دغه ښځو حال بیانولو کې موږ ته درس دا ده چې تاسې هم د ځان نه هغه څوک جوړ کړئ چې بیبي درنه خوشحاله وي په ورځ د قیامت بیا شکایت نه وي د خدای پاک په حضور کې موږ څخه ورځ د قیامت را روانه ده نن چې عمومي خلک ډېر ظلم کوي په ښځو باندې کوي په ملایانو پورې خاندي چې دوی خو د ښځو تابع دي تابع نه دي ملا خو ملا حق پیژني هغه ملا هم پیژني چې خدای توفیق ورکړي چې الله تعالی توفیق نه ورکړي ملا به په ظلم بلګیایي خو په عمومي توګه تر عوامو نه خو ملایان په مسایلو خبر دي هغه شرعي حق باندې قائل دي دوی دغه کمزوري بولي دوی سپیره الفاظ تا مور تا خور تا د پلار څه کړي ټوله ورځ کنځه خدای دې ولې نه دي تپلي ویل
مړی دی نه وخته کړی د ویل تروه کړی دی د ویل بل منګې د پتیره د ویل زه خو دا جلسو کې بیان کوم ما په سترګو لیدلی دي روژه یې په ماښام روژه ماتې کې روژه مات لږ وځنډېږي نو ویل ته مې نه وینې چې ما روژه ده خو دې غریب هم روژه ده ته مې نه وینې د ما روژه ده زه تږی یم ته دلته ناسته گئے دا اور ته ناسته د دیګ درته پخې مړی درته پخې دا به ډېره تږي که به ته ډېر تږی هغه ته نه ګوري زه غټ سړی یم زه خان سړی یم روژه ماتې نه وخته کو چکني دې نه ده تیاره کړې پلنکی تا مور تا خور ویل او ټکول دا خو انسانیت نه ده هغه چاته ورته کړه ده چې هغه یې مقابله نه کړي ښځه مقابله کړي او کنر دی باندې تربور ته ور ودرېږي تربور نه کافر ته ور ودرېږي اصل ځای د غیرت خدا ده چې د کافر سره ودرېږي د غیرت ځای خو هغه ده اشداء علی الکفار رحماء بینهم الله تعالی صفت دا کړي د کافر په مقابل کې نرشه ځکشه ولیجد فیکم غلظه دا خوای مخ دي چې ګوري تایید په غاړه کې اچولې پتلون دی اغوسته د کافر ګمان دی اوله نه در باندې تما درته لري نه ولیجد فیکم غلظه چې سلام هم سما وراچوه په لیارم باندې تختکوي چې اهل ذمه يم چې اسلام ته مجبور شي سلام ما وراچوه تحفه ما قبلوه چې امید نشي درته پیدا ولیجد فیکم غلظه په پاپړې مسلمان د کافران کړه په ژاولې ورکي پاپړ ورکي بسکټ ورکي دای امداد ده ایمان ور ختمي په یو غونې وړو یې غلطي په یو ټیم وړو یې غلطي په مادیاتو باندې نو ځای د غیرت باندې غیرت پکار ده په ځان ځای د شفقت کې شفقت پکار ده اشداء علی الکفار رحماء بینهم حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین ده چې شیطان په لیار په مخ نشي ورته خدای پاک د جلال ور کړی خو خزو ته ای خزو خپل مہرونه ما جګوي ک جګواله د مہرو څخه کمال وای د نبی علی السلام بیبیانی به په جګ مہر شوی وي یا به لورانی په جګ مہر وده دي یو خزو ورته جګیږي په مقابل کې ګوره په غټه مجمع کې امیر المؤمنین ته وی موږ د تاومونو ک الله تعالی خو ولو اتیتم احداهن قنطارا مالک کثیر حضرت عمر خزم په دین باندې تر ما کا پویدا ګوره خوش کنه کوي چې ماته د څنګه ویل امیر المؤمنین يم جلسه په مابین کې ماته راځيږي ماته خبر راګرځي مسلمان ته نرم کافر په مقابل کې کلک چې د دین خلاف خبر واوره د دستي تخم پرې د چغړې پرې کم الته دومره جګو نو د خزو او د قصه کې ما مطلب د تاکید راګرځول کې چې یا د خبره د موږ نورو دنیا اوري هغه په دغه پوښي چې دغه کې د نبی علی سلام د خزو قصې څه کولې چې اورولې چې بیبي ورته ذکر کولې د غوږ ورته نیولې یا د ورته ذکر کولې دا امت ته درس ده چې ګوري کبه د اخلاقی و چې دغه خځې چې بل ته خځې ته په شکایت دي سبب به د قیامت پر د خدای پاک په حضور کې شکایت ترته کی د غرض د پاره ذکر کوي موږ بیا اقتدا ځکه دو ویلې ځان تشبیه د چا سره ورکړه د هغه ډیر نیک اخلاق سره چا خځه ډیره تر خوشاله و موږ باید په ځان کې هغه صفت پیدا کو چې به ډیره خوشاله د خدای پاک مخلوق د بنده د الله تعالی د رسول الله امتی ده او د تا د پر عوان خدای پاک د معاونت د کور پیدا کړي نور خو حره د اصله د منځه خو نه ده مالک خو ته نه یې مالک خو نه یې زیر ظاهري تدبیر د تا په لاس کې ده باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أنبانا عبد الرحمن بن مهدي قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وزع كفه تحت خده الأيمن وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك وبه قال حدثنا محمد المثنى قال أنبأنا عبد الرحمن قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه مثله وقال يوم تجمع عبادك
وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عبد الملك بن عمير عن نبيع بن حراش عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا والى فراشه قال الله باسمك اموت واحيا واذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن قال قراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا والى فراشه كل ليلة جمع كفين ونفث فيهما وقرا فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم مسح بما ما استطاع من جسده يبدا بما راسه ووجهه وما اقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفق وكان اذا نام نفق فاتاه بلال فاذنه بالصلاه فقام وصلى ولم يتوضا. وفي الحديث قصه. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا قوي. وبه قال حدثنا الحسين بن محمد الجبلي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عرس بليل اضطجع على شقه الايمن واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع راسه على الكفين. دا اول باب کې یو خبره اجمالا بیرته بیا راوګرځو مهمه دا اوس په ذهن کې راغله. یو نیک اخلاقی ده د ښځې سره یو دوسي ده چې په دغه باندې هم سر خلاص کو. دا نن سبا اکثره معاشره په دوسۍ کې لګیا ده. دا نیک اخلاقی نه ورته وایي. ښځه لمونځ نه کوي دی غږ نه پکوي، ښځه ستر نه کوي دی غږ نه پکوي، ښځه په کور کې نه وي په کلي ګرځي دی غږ نه پکوي، ښځه په بازارو ګرځي دی غږ نه پکوي. دغه نیک اخلاقی نه وایي. نیک اخلاقی دا ده د شریعت په چوکاټ کې دی نه د کور په زندگی کې د تا په خدمت کې څه کمزوري تر وشه نو دستي جنګونه مه کوه. مړی کې دی کې چی کې جارو کولو کې دغه شیانو کې کمزوري تر وشه نو جنګونه منګونه دا مه کوه. دا معنا نه ده نیک اخلاقي چې خپلې مخې ته پرېږدي چې چیرې ځي د چا سره تعلق ساتي دغه ته دوسي ویلی کېږي. راغلو د خوب خبره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې سمر ذکر کو، د خوب نه مخکې خبره دستی اوس د خوب خبره ذکر کوي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله به ویده کېدو خپل ښی لاس مبارک به د ښي غومبورې لاندې کېښی او دعا به یې وکړه ربي قني عذابک یوم تبعث عبادک. یو په دغه کېښودلو کې موږ ته دا درس راکړو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ښي اړخ مبارک باندې څملستو. په ښي اړخ څملستن دا سنت ده. دغه دپاره چا یوه نکته ذکر کړې ده چې ځکه سنت ته په ښي اړخ پرېوتن چې زړه په چپ طرف کې ده چې په ښي اړخ څملې زړه په داسې زړیږي نو خوب کې استغراق نه راځي، سړی بیا غافله کېږي نو ډېر خوب نه یې راویښېږي زر. د دغه وجه نه په ښي اړخ څملسته وایي نه دغه وجه نه ده. که دغه وجه شي هغه خلک چې په ښي اړخ عادت دي په خوب چې په چپ اړخ څملي هغه ته خوب نه ورځي، بلکې په چپ اړخ څملستن دایمي زړه ته مرض پیدا کوي. معده په زړه ورځي، زړه تر لاندې کېږي، خوب خو به ښه وي تر یو وخته خو زړه پسې ضعیفه کېږي، معده په پرته وي. دا خو د صحت لپاره مضره ده نه. تقریبا مخکې موږ تاسو ویلي و یحب التیامن کې ښی اړخ چپ اړخ چې وي بهتره کوم ده په دغه حیثیت باندې ښی اړخ. کنې چې په خوب سړی په ښي اړخ عادت چې هغه به ښي اړخ خوب مستغرق وي، په چپ لاس طرف باندې خوب نشي کولی. استغراق خبره نه ده. دوم پیغمبر علیه السلام به چې ویده کېدو دا دعا به وکړي الله ته مې د خپل عذاب نه وساتې په کومه ورځ چې خپل بندگان د قیامت په ورځ راپورته کوي. دغه کې تنبیه ده په دې خبره باندې چې انسان باید د هر خوب وخت کې چې ویده کېږي داسې خیال وکړي چې کیدای شي چې دغه د ما آخري عمر وي
بیا د خوب نه راویښ نشم نو ته ذکر وکړي چې خوب په ذکر نو که مرګ راځي مرګ به په ذکر وي او ورسره په دغه خوب پورې دغه ور په ذهن کې وي د انسان چې دغه خوب داسې ده لکه مرګ د دغه خوب نه زه راپورته کېږم خو که مړ شم د مرګ نه بعد به هم راپورته کېږم چې د قیامت ورځ ده هغه باید ویره نه کړي که ویده کېږم هغه ورځ باید ویره نه کړي خدای د قیامت په ورځ خو مې د عذاب نه وساتي دوم روایت کې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ویده کېدو به نو دا دعا به وکړه اللهم باسمک اموت واحیا چې ویښ به شو الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور خوب لکه مرګ چې راویښ شو لکه ژوندی او په دغه دستي د قیامت ژوندون ور په یاد کې هلته به هم بیا داسې خدای پاک ته ورپورته کېږو د قبرونه په قبرو کې ما میاشتې پاره نه پاتې کېږي لکه دلته چې په بستره موږ میاشت نشو پاتې راپورته شو دا بل روایت کې المؤمنین وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله ویده کېدو معمول دا و قل هو لا شریفه قل اعوذ برب الفلق شریف قل اعوذ برب الناس شریف دا درې سره به ویلې په لاس به چوف کړه بیا به داسې د سر نه را شروع کړه خو دا مخ لوري چې کوم بدن کوم ځای ته به لاس رسېدو په ټول بدن باندې به لاس تېروه یو وارې بیا به دغسې کړه چوف کو بیا درې وارې به داسې کړه د عامو شرورو نه خدای پاک د انسان حفاظت کوي دا بل روایت کې حضرت ابن عباس وی چې یو ورځ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویده شو حتی خرکای وکړه او دای به چې ویده شو خرکای به کوه دا که تاسو تجربه کوم انسان چې وجود کې لږ غاټي هغه خرکای کوي دا وایي څه نقصان نه ده دا عیب نه ده خو نبی علیه السلام هم خرکای کوه دا څه عیب نه ده خو جسم کیفیت دغسې ده چې هغه ساه په زور وځي د بدن نه نو هلته اواز کوي چې حضرت بلال رضی الله عنه ورته راغی غږ یې وکړو چې وخت جمع ده دی جوک شو لاړ لمانځه ته او داسې نه کړو تازه ځکه چې د انبیاو خوب ناقص د وضو نه ده یو د نبی علیه السلام نه د ټولو انبیاو موږ خوب باندې اودس ماتیږي ولې دا مسله به موږ تاسو ته اوله ترمذي شریف کې ښه راځي خو لاند به دلته دومره وایي نبی علیه السلام چې انسان چې ویده شو په ځان نه ده خبره چې بدن یې چی وواته اصل ماتون که خو هوا چې د بدن نه اوځي خو موږ چې ویده شو په ځان نه پوهېږو چې بدن نه څه وتلی دي که نه انبیاو زړونه بیدار وو هغو کې دا خوب د وجې نه غفلت نه راتلو چې ما د بدن نه څه وتلی دي که نه دي وتلي نو ځکه د دوی په خوب باندې اودس نه ماتېدو ځکه د دوی خوب هم وحی وه ګوره وحی ضبط غواړي د غافل سړي روایت نه قبلېږي نو د ویده چېرې قبلېږي د انبیاو خوب هم قبول ده ځکه ضبط وه یاداشت وه حفظ و اوریدل و دا وروسته روایت کې پیغمبر علیه السلام به چې کله ویده کېدو نو وبې ویلې الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا دغه ویده کېږي او شکر د مړی او د اوبو کوي وایي ځکه اشاره د دې ته خوب چې راځي انسان ته هلته چې خوراک و چکاکې کړي ډېر لوږې تندې په وخت کې بیا سړي ته خوب نه ورځي نو سبب د خوب هغه نعمت شکر ادا کړه او وکفانا چې د موږ د ضرورتو الله تعالی کفایت کړی داسې کفایت چې د نورو حیواناتو یې دغسې نه ده کړی د یوه ګوله مړۍ چې وایي موږ لاسته کوو د 300 ملایکو تر لاس تېرېږي او د خدای څومره مخلوقات په دغه خدمت باندې لګیا دي ځکه اسمان لمر هوا اوریس باران ټول په خدمت کې شریک دي او بیا یوې غویان یا په ټیکټر جمادات حیوانات دا پکې شریک دي ریبل تریشلې میدول هلته بیا اوړه کول کارخانې پکې شریک بیا پنجاب میل ده پنجاب نه راوړه دیرې ته یو تجار دیرې نه ظفرآباد ته راوړه بل تجار د ظفرآباد نه بیا مدرسې ته بل چا واخیسته دغه راوړه بیا دلته غلبیلیږي خوشته کېږي خمیره کېږي بیا اور ورته بلیږي په اور پخېږي دا د نورو حیواناتو خوراکو ته موږ فکر وکړو د یوه دومره بندوبست شته دا د الله په
څومره عجیب انعام ده. بیا د موږ تاسې طالبانو ملایانو باندې خلیا ډېر انعام ده. دغه یوه مړۍ په دغه کې به څو سوه خلک شریک وي انسانان چې چندې پکې پرې کړي دي. د دې دپاره چې انسان په غفلت خوراک ونه کړي الله ته دی متوجه شي. او اوانه موږ ته ځای راکړی کور لرو کوټه لرو ځای لرو. ډیر د مخلوقاتو نه داسې دي چې دغسې پوره کفایت نه ده شوی دغسې پوره معوا نه لري. دا حیوانات ټول زندگی په بیابان کوي څه نه څه بندوبست خو الله د رزق ذمه خو اخیستی یو شی خو ورکوي خو د پختنو د ریبلو د کرلو د هېڅ شي بندوبست نشته پکې. څه نه څه یو غار خو پیدا کړي په ننوځي ویده خو شي خو نه کوټه لري نه خیمه لري نه مستقل ځای ده. دلته دو بیا په بل ځنګله کې دو بیا په بل ځنګله کې ده. د آخري روایت کې پیغمبر علیه السلام به چې د شپې اول ویده کېدو نو بیا به په ښي اړخ پرېوت خو که سپېده چاوته نږدې وخت کې به ویده کېدو بیا به یې داسې د خپله څنګله مبارک ودروله داسې به ویده شو پوره اړخ یې مځکې ته نه لګوه ځکه چې وخت چې کم وي چې زر بیا ویښ شي او سړی چې داسې ویده وي نو طبعا چې خوب مستغرق شي بیا داسې خوري تنبیږي راویښېږي. نو چې شپه به ډېره وه بیا خو سم په اړخ ویده کېدو که شپه به ډېره نه وه کمه شپه به پاتې وه ویده کېدو به خو تهجد به یې وکړه بیا به په آخر سودس د شپې کې بېرته بیا ویده کېدو د سهار د لمانځه دپاره چې لږ په راحت شي نو څنګل مبارک به یې ورته ولګوله په هغه باندې به یې سر کېښ